دا د لیونتوب چپه په ما راځي دا د لیونتوب چپه په ما راځي او کله کله ځان پورې خندا راځي څاڅکي شو شیبې شولې حجرې ته ځم څاڅکي شو شیبې شولې حجرې ته ځم یار مې په باران کې خامخا راځي ګرځمه د مینې کرونده کوم ګرځمه د مینې کرونده کوم نور سره له نه راځي خو دا راځي هر چاته خبرې د زړه وکمه هر چاته خبرې د زړه وکمه او ماله نه دروغ او نه رښتیا راځي بیا به ورته ټول ښکلي راجمع کم دا زما زوی چې کله بیا راځي ګرانو مینوالو یو ځلې بیا په پروګرام ادبي ملګرو کې تاسو قربه صاحب مانیروال تاسو ته مخاطب د ملګرو د خپل طرف نه او د خپل ټیم د طرف نه ډېر ډېر دعاګانې او سلامونه قبول کړئ ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ په پروګرام کې په هر پروګرام کې یو نوی میلمه وي یو ادبي میلمه وي هغه نه تاسو ته موږ د خوند رنګ خبرې او د خوند رنګ شاعري ډالۍ کوونونه زموږ په پروګرام کې ما سره در څنګ زما ډېر ګران ملګری زموږ قدردان ملګری زموږ کشر ډېر ښه لیکي کړی دی ډېر ښه پوهه لري ډېر ښه زده کړه کوي استاد الرحمن مسرور صاحب را سره ناست دی چې د نوښار کلي سره یې تعلق دی او په نوښار کې بیا د پیرسبا کلي سره یې تعلق دی پاتې کېږي او یو داسې ګړ کې پاتې کېږي چې هلته کې د ادب ستنې دي هلته کې د ادب استادان دي نو غواړم چې هغوی تاسو سره میله وکړم اول ورسره یو څو خبرې وکړو بیا ترېنه شعرونه ډالۍ کړو مسرور صاحب پروګرام کې درته په خیرالي وایم مهرباني جي او ډېره زیاته مننه مو کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت وویستو زما غوندې یو کشر او یو ادنا دیګ له راغی او وخت مو راکړو نو ډېره مهرباني ډېره زیاته مننه مسرور صاحب دا خو ستاسو حق دی دا موږ باندې د دې ژبې حق دی چې موږ وګرځو دا خبره زه بار بار کوم او په دې ما سره د خلکو نه لګي زه هم چې دا سوشل میډیا زموږ د داسې کمزورو دپاره او زموږ د دې خړسرو ملګرو دپاره یو ډېره ښه ذریعه ده چې زموږ د اواز په ملکونو کې خلکو ته رسوي زموږ پښتنو ملګرو ته یې رسوي او هغوی چې دلته خوندونه اخلي که د ټیوي د شیشې خبره ده نو د هغې بیا یو څو تنه ټیکهداران دي چې یې ذمهوار دي ما به د هغوی و خو دا زموږ په لاسو کې ده او دا په موږ باندې د الله یو غټ احسان دی چې موږ د سوشل میډیا راکړې ده ملګري خفه کېږي مسرور صاحب یاره ته خبرې ډېرې کړې او شعرونه کم ډالۍ کوې نو خپلو مینهوالو ته په ګرمه کې یو غزل ډالۍ کړه چې خوندونه ترېنه واخلي مهرباني بس نن سبا خو چونکې د جدت یو دور دی او ډېر خلک چې د جدت په زور کوي نو یو دا یو غزل به لږ ویمه چې کچه ځواني او اداګانې وغیره وغیره کچه ځواني او اداګانې وغیره وغیره مستی غرور او جفاګانې وغیره وغیره او سترګو کې هر چا له مسکا لري یو ماله صرف سترګو کې هر چا له مسکا لري یو ماله صرف پورې خبرې سزاګانې وغیره وغیره او ای د ښکلا په دولت مسته هسې څه د خیال دی ای د ښکلا په دولت مسته هسې څه د خیال دی زه ته سپرلي او خنداګانې وغیره وغیره او شور د مارغانو موسیقي او ستا خبرې غزل شور د مارغانو موسیقي او ستا خبرې غزل ستا تبسم او هواګانې وغیره وغیره او اوږدې اوږدې د وصال شپې او پسنګل خوبونه اوږدې اوږدې د وصال شپې او پسنګل خوبونه زړې قصې او ژړاګانې وغیره وغیره مهرباني جي په مقطع ده چې وخت مازدیګر غاړه د سیند سرور مسرور او جانان وخت مازدیګر غاړه د سیند سرور مسرور او جانان بخل د یو بل خطاګانې وغیره وغیره ځان سره جنګ خو به ما ډېر خراب ځان سره جنګ خو به ما ډېر خراب کي او زما دا رنګ خو به ما ډېر خراب کي خوند مې د خولې خراب دی بل سره کا خوند مې د خولې خراب دی بل سره کا او نه نه لونګ خو به ما ډېر خراب کي ظالمې مه کوه نشه کې یمه ظالمې مه کوه نشه کې یمه د بنګړو شړنګ خو به ما ډېر خراب کي شونډې مسکی او سترګې مړې ممتازه شراب او بنګ خو به ما ډېر خراب کي
ملګرو د ممتاز صاحب هم په دې شعرونو باندې به بیا مسرور صاحب خواله ورځو. د دې نه مخکې هم ډېر ښه غزل وي، یو نوی خیال یې پکې راوړی و، یو نوی فکر یې پکې راوړی و. غواړم چې یو بل غزل هم ترېنه واورو، تاسو سره یې شریک کړو، په شریکه ترېنه خوندونه واخلو. مسرور صاحب خپلو مینهوالو ته بل غزل هم ډالۍ کړه چې خوندونه ترې واخلو. مهرباني جی، بس په زړه مې ډېر څه دي، خو خبرې چونکې ځکه نه کوم د صاحب مانیروال صاحب خبرې را باندې دومره خوږې لګي چې د دې د پاسه بیا ما له خپلې خبرې مناسب نه ښکاري. نو بس کلام در سره شریک کوم چې هر بې دل د دلبر ژوند هسې سینګار کړي، هر بې دل د دلبر ژوند هسې سینګار کړي، لکه تر په خپلو اوښکو شپه ګلزار کړي، او ځینې سترګې چې غړېږي نو لیده کړي. صاحب صاحب ځینې سترګې چې غړېږي نو لیده کړي، ځینې سترګې چې شي پټې نو دیدار کړي. مهرباني جي، ځینې سترګې چې غړېږي نو لیده کړي، ځینې سترګې چې شي پټې نو دیدار کړي. د عرفان د فلک لمر به یې خود پرېوځي، د عرفان د فلک لمر به یې خود پرېوځي، له خلوته را بهر چې پټ اسرار کړي، او ځان یې ونغښ په څادر د خاکسارۍ کې، ځان یې ونغښ په څادر د خاکسارۍ کې، بادشاهت ځکه د هر زړه په دیار کړي. او مېلمستیا چې ښه وکړم د یادونو، مېلمستیا چې ښه وکړم د یادونو، کل مې ډېر پښتني اوښکې په رخسار کړي. او درون هر گفت که د مسرور تر غره نه دی، درون هر گفت که د مسرور تر غره نه دی، عاقلان یې ارمان ولې د گفتار کړي. ګرانو مینهوالو، څنګه چې ما تاسو ته په پروګرام په شروع کې وویل چې زموږ کشر دی ډېر پوهه لري، ډېره زده کړه لري، نو تاسو ته به د دې شعرونو نه پته رالیږلي، هغه په تاسو باندې پرېږدم چې تاسو ورته په کم نظر باندې ګورئ، په کم خیال باندې ګورئ، هغه ستاسو او ستاسو مسرور. خو زه به ورته د جاوید شاه درمان صاحب د غزل یو څو شعرونه ووایم، ډېر ملګري بیا بیا غوښتنه کوي، نو د هغه ملګرو دپاره چا چې زما نه د دې شعرونو غوښتنه کړې وه چې ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه، ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه، او بیا دې هم په خوله ګیله وه زما نه وه، هواګانو مې پرده اوچتوله، هواګانو مې پرده اوچتوله، او هر یو کور ته دروازه وه زما نه وه، او خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه، خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه، او ځکه ما باندې اوږده وه زما نه وه. د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې، د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې، ستا په غاړه به لینده وه زما نه وه. جدایۍ ته در سحره انتظار و، جدایۍ ته در سحره انتظار و، ناسته خوا کې مې هغه وه زما نه وه. د کور مات لوښي به ما هر کله درمانه، ستا په جیب کې به ښیښه وه زما نه وه. ملګرو، که څاګانو بې وفایي ونه کړه، مرګي پرېښودي نو ډېر ژر به وي چې په یو بل پروګرام کې به د یو نوي ملګري سره، د یو نوي شاعر سره مخاطب کېږو، تاسو سره به مخاطب کوو در هغه دمه پورې، در هغه ساعته پورې. خپل کوربه صاحب مانیروال له ورکړي اجازت، چېرته چې امید ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.